الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على محمد وآله. معززو قدرمند ورونو او خويندو د ربيع الاول میاشت شروع ده چې په دې کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راتګ شوی د دنیا ته او ډیر مسلمانان په دې کې د خوشحالي په بنا د خیر محفلونه جوړوي چې په هغه کې قرآن کریم ویل کیږي او علما د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیر بیانوي یا په هغه کې مدح نبوي بیانېږي او همدا شان نور د خیر کارونه ورسره تړلي دي چې په دې باندې بیا بل طرف ته بعضې کسان ردونه کوي او یو قسم بل قسم حکم ور باندې لګوي د بدعت شرک یا حرام. نو په دې مسله کې انتهایی زیاتو مسلمانانو ورونو د صحیح تحقیق غوښتنه کړې وه. انشاءالله مختصر ډول به دا خبره واضح کړو. اوله خبره دا چې میلاد النبي صلی الله علیه وسلم په شرعي طریقه باندې لمانځل چې په هغه کې د شریعت د چوکاټه وتلی عمل نه وي او په هغه کې بدعات نه وي چې کم بدعات بریلویانو ورزم کړي دي. د هغې څخه یو دا دی چې دوی په مسجد کې یو خالي ځای پرېږدي چې دې ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راځي او یا دا چې بعضې کرسۍ یې جوړې کړي وي چې دلته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي او په هغه کې نارینه و زنانه سره ګډ وي او هلته موسیقي و سندرې ویل کیږي چې دا اعمال د شریعت په خلاف دي. دغسې میلادونه د شریعت خلاف دي او دې ته د ناجایز حکم ورکول کیږي او علما د دې مخالف دي. بل طرف ته که داسې میلاد لمانځل کیږي چې هغه شرعي اړخ لري او په هغه کې داسې اعمال وجود لري چې هغه د شریعت په چوکاټ کې دننه وي لکه تلاوت د قرآن کریم سو د علماو تقریرونه سول چې په هغه کې سیرت بیانوي یا صدقات و خیراتونه سوه یا نعتخوانۍ سوې، دا ټول جایز اعمال دي. داسې میلاد ته حقیقي علماو بدعت نه دي ویلي او دا بالکل په دین اسلام کې ثابت عمل دی. اول په قرآن کریم کې الله رب لا یزال فرمای قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ورته ووایه چې تاسې د الله په فضل باندې او د په رحمت باندې خوشحالي وکړئ. نو دلته د رحمت څخه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مراد دی ځکه چې بل ځای په آیت کې راځي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې مونږ ته نه استولې دنیا ته مګر ته د دې تمام عالم لپاره یو رحمت یې. دلته هم وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تاسې د الله په دې رحمت باندې خوشحالي وکړئ. نو چې کم موقع باندې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دنیا ته راغلی هغه موقع چې په هر کال کې را تکراریږي په هغه کال کې مؤمنان مسلمانان خوشحالي کوي. تر دې خوشحالۍ لاندې د دې پر بنا باندې محافل د خیر جوړوي. او دویم ځای بیا الله رب العزال فرمایي انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الله رب العزال محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې مونږ ته دنیا ته شاهد استولی پر دې امت باندې ستا او زیری ورکوونکی مو استولی چې ته پر دې خپل امت د جنت زیری وکړه او د جهنم څخه یې وبېروه. د دې لپاره اوس مؤمنانو ته خطاب دی چې تاسې مؤمنان پر الله رب العزال او پر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ. اوس بیا ورته وایي او تاسو د دې پیغمبر نصرت وکړئ وتوقروه. تاسې د دې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم توقیر وکړئ. التوقیر معنا څه ده؟
رئیس المفسرین عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د توقروه معنا دا کوي وتوقروه ای تعظموه د نبی صلی الله علیه وسلم تعظیم وکړي. او امام بغوی رحمه الله په خپل مشهور تفسیر البغوی کې هم دا معنا د توقروه کړې ده چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عزت و تعظیم وکړي. اوس په میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم توقیر او تعظیم شته. د دې آیت څخه لاندې مفسر القرآن علامه اسماعیل حقی رحمه الله یو ناشنا خبره کوي ومن تعظیمه عمل المولد اذا لم يكن فيه منکر. د نبی صلی الله علیه وسلم د تعظیم څخه دا د چې تاسې میلاد ولمانځئ د میلاد عمل وکړئ خو دا هغه وخت چې په دې کې د شریعت خلاف عمل نه وي. تفسیر روح البیان د علامه مفسر القرآن اسماعیل حقی صاحب ډیر مشهور تفسیر دی د ډیرو علماو سره موجود دی 9 جلد وګوري. او دا شان حافظ ابن تیمیه رحمه الله هم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا میلاد د محمد مصطفی تعظیم بللی. هغه په خپل کتاب کې لیکي په اقتضاء صراط المستقیم کې راځي فتعظیم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه اجر عظیم. د میلاد شریف تعظیم او کال په کال دا موسم المنزل چې په کومه موده په کوم ټیم محمد مصطفی دنیا ته راغلی چې بعضې خلک د عمل کوي ویکون لهم فیه اجر عظیم نو د دوی دپاره به په دې کې اجر عظیم پروت وي. دا هم د محمد مصطفی تعظیم دی. او بل ځای کې حافظ ابن تیمیه صاحب پر میلاد النبی لګېدلی دی. هلته بیا داسې لګېدلی چې کله په هغه میلاد کې خلاف الشرع شان موجود وي د هغه میلاد موږ هم مخالف یو. دا هغه قرآني دلایل دي چې ما تاسو ته مختصر ذکر کړه کنه په دې هر یو باندې مستقل رسالې اوس لیکل کیږي او په دې باندې ډیر تفاسیر موجود دي ډیر حوالې موجود دي خو زه دا بیان مختصر کول غواړم. نبوي احادیثو ته کراسو مشهور عالم حافظ د خپل عصر امام ابن حجر عسقلانی چې دا یو ډیر عظیم محدث دی شارح البخاری. که تاسو د غیر مقلدونو نه هم پوښتنه وکړئ چې امام ابن حجر صاحب څنګه عالم دی نو هغوی هم دا مني ورته منقاد دی. د هغه نه سوال کیږي چې میلاد عمل څنګه عمل دی هغه ورته وایي جایز دی چې کله په دې کې خلاف الشرع شان نه وي. سائل ورته وایي چې دلیل دې څه دی چې میلاد النبي ته جایز وایه. امام ابن حجر عسقلانی په جواب کې ورته وایي وقد ظهر لي تخريجها على اصل ثابت. ما ته د میلاد النبي تخریج ظاهر سوی ښکاره سوی دی پر یو اصل ثابت باندې چې د هغه نه د دې تخریج کیږي وهو ما ثبت في الصحيحين او هغه اصل ثابت چې په صحیحینو کې راغلی دی په صحیح البخاري او صحیح مسلم کې ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه. هغه دا دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کله مدینې منورې ته تشریف راوړي فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. نبی صلی الله علیه وسلم یهود ولیدل هغه وکتل چې د عاشورا په ورځ باندې روژه نیول. فسألهم سوال ځینې وکړي چې تاسې دا روژه ولې نیسئ؟ هغوی ورته ویل هو یوم اغرق الله فیه فرعون. دا هغه ورځ د عاشورا چې په دې کې رب العزال فرعون غرق کړي په بحر قلزم کې ونجا موسی او موسی علیه السلام او د قوم ته نجات ورکړي. فنحن نصومه شکرا لله تعالی. موږ دغه ورځ د روژه نیسو د الله تعالی لپاره شکرا. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته ویل نحن احق بموسی منکم. موږ تر تاسې لا حقدار یو د دې چې دا روژه ونیسو. فصامه
وامر بصيامه خپل هم د دې عاشورا د ورځې روزه ونیول او اصحابو ته هم د دې امر وکړي خپل امت ته هم وکړي. اوس که د یو ورځې لمانځل په شریعت کې ناجایز یا حرام وای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به ولې خپل امت امر کوي چې تاسې د هغې ورځې روژه ونیسئ هغه ورځ ولمانځئ چې په کومه ورځ باندې فرعون غرق شوی او موسی علیه السلام نجات موندلی دی. دا به بیا بدعت وای، لیکن دا یو نعمت پر موسی علیه السلام باندې د پر قوم باندې، نو شکرا دغه قوم او محمد مصطفی او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اصحابو دا روژه نیول، نو چې د نبی علیه الصلاة والسلام په راتګ باندې پر موږ او تاسې یو عظیم نعمت د الله د خوا شوی دی، نو که دا ورځ څوک په عبادت باندې ولمانځي نو دا به بیا ولې ناجایزه وي. په الحویل الفتاوا کې دا راځي، امام جلال الدین سیوطي رحمه الله دا نقل کوي. امام جلال الدین سیوطي صاحب د شافعي مذهب عالم دی، داسې عالم دی چې هغه په سلهاو کتابونه لیکلي دي، عرب او عجم د هغه علمیت مني، هغه داسې فقیه او محدث شخصیت دی. هغه په دې باندې مستقله رساله لیکلې ده، حسن المقصد فی عمل المولد. او هم دا شان ډیرو فقهاو د یو بل حدیث شریف څخه هم د دې تخریج کړی دی، د میلاد شریف. ابي قتاده رضی الله عنه وایي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين. د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څخه د دوشنبې د روژې سوال وشو چې دا ولې نیسئ؟ فقال فيه ولدت وفيه انزل علی. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وایي چې د دوشنبې په ورځ باندې زه د دنیا ته راغلی زه پیدا شویم او په دې باندې ما ته قرآن کریم نازل شوی دی. تاسو وګورئ که په عبادت باندې ورځ لمانځل کېدل حرام وي یا بدعت وي، محمد مصطفی خپله د خپل ولادت ورځ په روژه باندې لمانځلې ده، هغه هم یو عبادت دی. په صحیح مسلم کې دا حدیث راځي په اول جلد کې. اوس که د دې هر حدیث و شرح ته ځو او پر دې باندې د محدثینو او فقهاو اقوال نقل کوو، بیا به دا بیان ډیر اوږدوالی پیدا کوي. زه نه غواړم چې بیان ډیر اوږد کم، زه مختصره خبره کوم. او بیا تمام اهل اسلام د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم محفلونه جوړوي. امام علی القاری الهروي رحمه الله چې دا یو مشهور محدث دی، پر مشکات المصابیح ده یو مشهوره شرح پرته ده، مرقات المفاتیح. هغه هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم پر اثبات باندې یو رساله لیکلې ده، المورد الروي فی المولد النبوي. 12 صفحه کې وایي لا زال اهل الاسلام من سائر الاقطار والمدن العظام. همیشه به تمام اهل د اسلام او د ټولو کلیو څخه د ټولو عظیم ښارونو څخه به مسلمانانو یحتفلون فی شهر مولده، احتفال و خوشحالي به کول د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د پیدایش په دې میاشت کې چې په کومه میاشت کې محمد مصطفی دنیا ته راغلی. ويعملون الولائم البديعة ويتصدقون ويظهرون المسرات. او په دې کې خوراکي او ډوډۍ و خیراتونه جوړول او په دې کې صدقې کول، خپل خوشحالي ښکاره کول. او د دې خبرې تایید علامه ابن جوزی رحمه الله هم کړی. هغه هم دا خبره کوي لا زال اهل الحرمین ومصر والیمن والشام وسائر البلاد من المشرق والمغرب. د حرمین مسلمانانو د مصر، د یمن، د شام او د ټولو بلادونو و ښارونو څخه که د مشرق دی او که د مغرب دی، یحتفلون بمجلس مولد النبي صلی الله علیه وسلم. د محمد مصطفی د میلاد په مناسبت محفلونه جوړول، مجالس جوړول. او همدا شان د امام ابو زرع العراقي رحمه الله څخه سوال وسو چې د میلاد شریف دا فعل څه حکم لري او په دې کې خوراکي ورکول څه حکم لري؟ ام مستحب ام مکروه؟ دا مستحب عمل دی که مکروه؟ هغه جواب ورکوي اطعام الطعام مستحب في كل وقت. خوراکه ورکول، خیرات کول خو په هر وخت کې مستحب دی. فكيف اذا انضم لذلك السرور بظهور نور نبوته في هذا الشهر الشريف؟
هغه وخت به بیا دا خیرات او صدقه او دا فعل د میلاد څنګه نوی مستحب چې د هغه سره د محمد مصطفی د ولادت خوشحالي هم ملګری سي. تشنیف الاذان کې دا راځي په 114 صفحه کې. او علامه شمس الدین السخاوي هغه مشهور محدث چې داغه په محدثیت کې څوک شک هم ویني، ثقه عالم دی، په سبول الهدى والرشاد کې وایي لا زال اهل الاسلام في سائر الاقطار والمدن. تمام اهل الاسلام به احتفال کوي او په دې کې به خوشحالي کولې. او بل دا خبر ورسره زیاتوي چې پر هغه کلی پر هغه علاقه به د الله رب العزت ډیر رحمتونه هم کېدل. او هم دا شان د یو مشهور فقیه عالم امام محمد کامل الطرابلسی الحنفی رحمه الله څخه سوال سوی دی چې د میلاد شریف دا عمل څه حکم لري؟ هغه جواب ورکوي إن قراءة المولد على وجه المشروع ممدوحة شرعا لاشتمالها على تعظيمه. د میلاد شریف د عمل پر طریقه شرعی بالکل ممدوح دی، جائز دی شرعا، لاشتمالها على تعظیمه، د دې وجه هم چې دا شامل دی و تعظیم ته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. او همدا شان امام محمد ابن یوسف الصالحی الشامی رحمه الله په خپل کتاب سبول الهدى کې بل ځای وایي احتفال المولد وإنشاد الشعر وإطعام الطعام جائز ليس بحرام. د محمد مصطفی په میلاد باندې خوشحالي او محفل جوړول او په هغه شعرونه ویل یا خیرات کول دا جایز دی، حرام نه دی. سبول الهدى والرشاد دا یو مشهور کتاب د علماو سره شته، علما یې پیژني، هغه کې دا خبره کوي. او مشهور محدث د دنیا محدث علامه ابن حجر هیتمی رحمه الله په خپل فتاوى الحديثية کې وایي الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها مشتمل على خير كصدقة وذكر وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. میلاد شریف یا نور ذکرونه چې زموږ په زمانه کې کیږي هغه اکثره مشتمل دي پر خیر باندې، لکه صدقه کول، ذکر کول، درود شریف ویل، یا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مدح بیانول. الفتاوى الحديثية 202 صفحه. راشي د غیر مقلدون هم پوښتنه وکړي چې علامه ابن حجر هیتمی څنګه عالم دي، ثقه دی کنه دی؟ او بل مشهور قاری د قاریانو نه پوښتنه وکړي امام القراء الحافظ شمس الدین الجزري په خپل کتاب عرف التعریب کې وایي چې کله ابو لهب کافر د محمد مصطفی پر راتګ باندې خوشحالي وکړل او هغه بیا په خوب کې ولیدل سو چې په جهنم کې د دې خوشحالي په وجه په دغه ټیم باندې ته اوبه ورکول کیږي. نو هغه دا خبره اوس کوي فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه، هغه کافر ابو لهب چې قرآن کریم داغه په بدویل را نازل شوی دی، جزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لیکن هغه ابو لهب کافر په جهنم کې نجات پیدا کوي د جهنم د عذاب په هغه موقع باندې چې کله د محمد مصطفی په ولادت باندې خوشحالي ظاهره کړې وه. فما حال المسلم الموحد، نو د هغه موحد مسلم به څه حالي چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتی هم وي، هغه په دې راتګ باندې خوشحالي ښکاره کوي او په دې باندې چې څومره د وس وي صدقه کوي، خیرات کوي. معلومه شوه چې د هغه به هم ډېر د خوشحالي او د کامیابۍ حالت وي. عرف التعریف بالمولد الشریف 3 صفحه کې دا وایي. او زموږ استاسې د دیوبند اکابرین هم دا خبره کوي. مفتی عزیز الرحمن رحمه الله په خپل فتاوا کې وایي الاحتفال بذكر الولادة الشريفة إن كان خاليا من البدعات المروجة فهو جائز بل مندوب.
هغه میلاد شریف چې پر شرعي طریقه وي او د بدعاتو خالي وي، لکه کم بدعات چې مخکې ما یاد کړل چې بریلویان ورزم کړي، دا جایز میلاد دی بلکې مستحب دی. امداد الفتاوا 6 جلد کې دا وایي. او دا شان خاتمة الفقهاء علامه عبدالحی اللکنوي رحمه الله چې عرب او عجم د علمیت مني، په خپله مجموعة الفتاوا کې وایي ذکر مولد شریف یعنی وقایع ولادت و معجزات بیان کردن، خواه در ملک هند باشد یا سند، ایران باشد یا تهران، خراسان باشد یا ملتان، روم باشد یا شام، جایز است کسی اهل اسلام را در این کلام نیست. دغه میلاد شریف چې په هغه کې د محمد مصطفی د ولادت وقایع بیانېږي، دغه معجزات بیانېږي، دغه سیرت بیانېږي، هغه په هر ملک کې وي، که هند وي که سند، ایران وي که تهران، خراسان وي که ملتان او شام وي که روم، جایز دی په دې کې اهل اسلام کومه خبره ده نه جواز نه کوي، خو هغه وخت چې هغه د بدعاتو خالي وي. مجموعة الفتاوا 4 جلد کې دا راځي. نو دی خلص تراسی چې تمام اهل الاسلام میلاد شریف لمانځي او په دې باندې خوشحالي کوي. څوک؟ اهل الاسلام، چې مخکې تاسو ته ما د علامه قاري صاحب په حواله ذکر کړل. اوس دې قاعدې تراسی حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هغه څه عمل چې مسلمانان سم وګڼي او هغه ښه وګڼي لمانځ یې کوي، نو هغه عمل عند الله هم حسن وي. فهو عند الله حسن. میلاد شریف چې تمام مسلمانان لمانځي، که د مشرق دی که د مغرب دی، پر صحیح طریقه باندې، دا به د الله په نیز باندې هم حسن عمل وي. المستدرک کې دا راځي په 3 جلد کې، مسند احمد په اول جلد کې راځي، او دا شان مجموع الزوائد کې راځي چې د دې روایت رجال هم ثقه دي. دا د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم پر موضوع باندې مختصره خبره وه. خلاص دا چې امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله ډیره ناشنا خبره کړې ده چې داسې میلاد منزل چې په هغه کې تلاوت وي، ډوډۍ ورکول وي، خیرات وي، صدقه وي، او د محمد مصطفی د مدح شعرونه وي، داسې نور د خیر فعلونه وي، نو دا جایز دی. او کچیری حرام یا مکروه اعمال پکښې وي یا خلاف شرع اعمال پکښې وي، بیا باید دا میلاد منع سي. همدا د ټولو خلاصه ده. الحاوی الفتاوا کې هم راځي، امام جلال الدین سیوطي رحمه الله دا نقل کوي، او په البیان النبوي عن فضل الاحتفال بمولد النبي صلی الله علیه وسلم کې هم راځي، او دا هم د اکابرین دیوبند موقف دی چې څنګه په المهند على المفند کې راځي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.